نن درته په داسې یو څه باندې غږېږم چې تاسو دپاره به ډېر اړین وي. آیا د کورس شاګرد یاست او یوټیوب کې ویډیوګانې د انګلیسي غږ ګورئ خو تاسو په بیا به هم نه پوهېږئ چې پښتو ته ترجمه کړئ. زه درته داسې یوه طریقه وښایم چې څنګه تاسو دغه ویډیوګانې پښتو ته ترجمه کړئ. یا کوم فلم ګورئ انګلیسي هغه یا بل ژبې هغه او تاسو یې په نه پوهېږئ، تاسو کولی شئ چې څه وکړئ پښتو ته ترجمه کړئ. نو ملګرو دغه اپلیکیشن درته معرفي کوم، را به شئ پلی سټور ته. پلی سټور څخه بعد دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. ملګرو ویډیو تر پایه ګورئ چې طریقه مو په ښه شکل سره زده شي. ملګرو دغه نوم به تاسو پلی سټور کې ولیکئ، لونګ او ټیب. دا نوم به تاسو څه ولیکئ په پلی سټور کې ځان سره ولیکئ. کله مو چې پلی سټور کې ولیکئ ملګرو دغه اپلیکیشن دا لومړی اپلیکیشن ما ځان انسټال کړی تیار، دغه به تاسو څه کړئ را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې ملګرو دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ را به شئ دا به څه کړئ را خلاص کړئ. په دغه یو کیپشن باندې به کلیک واخلئ. لومړی دې ته تاسو ملګرو سیټینګ جوړ کړئ. تاسو به راشئ او کیپشن بیا به تاسو راشئ دلته تاسو ته ملګرو ژبې وښیي چې کومې ژبې معنی کوي په ویډیو په کومې ژبې ته یې وژباړئ. ملګرو لاندې پاس چې دی ویډیو ژبه ده او لاندې هغه ژباړلې دي چې کوم تاسو غواړئ کوم ته یې وژباړئ. ملګرو تاسو به راشئ لومړی به لاندې انتخاب کړئ چې پښتو ته یو ویډیو ژباړم. دې کې ډېرو هېوادونو ژبې دي ملګرو، ډېرې ژبې دي پکې تاسو کولی شئ چې هر یو ته ژباړه وکړئ. خو تاسو به پښتو پکې وګورئ را به شئ دغه پښتو به څه کړئ انتخاب کړئ. کله مې چې پښتو انتخاب کړه ګوره بر انګلیسي خپله انتخاب شو. دې کې نورې ژبې هم تاسو انتخابولی شئ. کومه ویډیو چې وي هغه به بره انتخاب کړئ او کوم ته چې ژباړئ هغه به لاندې انتخاب کړئ. دلته به ادر لنګویجز باندې به کلیک واخلئ. دلته نورې ډېرې ژبې تاسو ته راوړي. ګورئ دلته ډېرې ژبې دي، تاسو د ژبو هغه څه کولی شئ انتخابولی شئ. ملګرو چې هره ویډیو به د هرې ژبې وه دې ځای کې انتخاب کړئ او لاندې چې کوم ته ژباړئ هغه به تاسو څه کړئ انتخاب کړئ. زه غواړم چې انګلیسي ویډیو ماته په پښتو وژباړل شي، زه یوازې انګلیسي همغه انګلیسي ویډیو انتخابوم. را به شئ نیکسټ باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په نیکسټ کلیک واخیسته دې کې به ګوتې نه وهئ را به شئ اوکې باندې به کلیک واخلئ. دلته به هم راشئ په اوکې به کلیک واخلئ. تاسو په دغې صفحې ته راشئ. دغه ویډیوګانې هم تاسو پلی کولی شئ او تاسو یې ژباړلی شئ. خو تاسو که غواړئ ګالرۍ څخه ویډیو راوړئ هغه هم تاسو ژباړلی شئ خپلې ګالرۍ کې. خو ما سره چې ګالرۍ کې ویډیو نشته د انګلیسي هغه زه غواړم چې یوټیوب څخه تاسو ته ویډیو وژباړم. زه به راشم او یوټیوب باندې به هلته کلیک واخلم. دې اپلیکیشن کې یوټیوب نښان شته دې زما به کلیک واخلم. دلته به راشئ یوټیوب به تاسو راولي سرچ کې کوم ویډیو چې غواړئ هغه ورکړئ تاسو ته راوړي. زه ورکوم انګلیسي سپیکینګ کورس. دلته ما ورکړه ملګرو دغلته ماته راووښته دغې ویډیو باندې زه کلیک کړم دا ګوره چې تاسو ته څه پښتو ته ژباړم. ښه دوستانو دغه ځای کې یو بل سیټینګ هم شته چې تاسو یې باید ترسره کړئ. دغې سیټینګ اپشن به کلیک واخلئ. دلته چې راغلی دې نه وروسته به تاسو راشئ په دغې سی اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته به تاسو راشئ آټو ترانسلیټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې برخه کې دې ځای کې بیا هم هغه ژبې راوړي چې تاسو کومې ژبې ته ویډیو ژباړئ. ویډیو خو په انګلیسي ده خو موږ غواړو چې پښتو ته یې وژباړو. را به شئ دلته به تاسو دې کې پښتو پیدا کړئ او پښتو به انتخاب کړئ. زه دې کې دغه پښتو ژبه پیدا کوم او همدا انتخابوم. کله مو چې انتخاب کړه دوستانو ګورئ تاسو ته زه ویډیو پلی کوم په دې هیله چې یوټیوب کمپنۍ ماته کپي رایټ پور را نه کړي. دغه د زما هغه انګلیسي چې بره ویل کېږي هغه دلته ماته پښتو باندې ژباړل کېږي. په دغې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپله ویډیو وژباړئ. ملګرو که زما یوټیوب چینل کې نه یاست حتما زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ چې دغسې ویډیوګانې تاسو ته وړاندې کړم. او تاسو کولی شئ چې زما پلی لیست ته هم راشئ دوستانو. دلته پلی لیست او دې کې ډول ډول ویډیوګانې تاسو پیدا کړئ. د AI په اړه دي او ګډې وړې ویډیوګانې ملګرو هم شته. فاریو برخه کړې او کارټون جوړولو ویډیو. د بلې ویډیو ښې چارې د الله په امان.